شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخښونکی او مهربان دی. نادانو مزړو روایتونو پسې تلم، نادانو مزړو روایتونو پسې تلم، تیارو کې چرته لرې چراغونو پسې تلم. ته سپینه لمن ګرځه داغ زما په لمن پرېږده، ته سپینه لمن ګرځه داغ زما په لمن پرېږده، قسم د زه په خپله دې داغونو پسې تلم. او شعرونو د فضل کریم اختر صاحب خدای بخښلي د زیدي او د خیبر ستوري پروګرام کې کامران ارماني ته هرکلی وایي. ډېره زیاته مننه کې سرخاطي ستاسو او ستاسو د ټول ټیم یو جهان مننه کوم د خیبر اواز ټي وي چې تاسو موږ ته بلنه راکړه په ډېره مینه باندې او دلته هم خپله ادبي مینه څرګنده کړه. موږ هم ډېره مینه راکړه، ډېر زیات خوشحاله یم چې ستاسو تر څنګ نن ناست یم. ما خو 11 کاله ملګرو سره ادبي ملګرو سره د ټنګ ټکور ملګرو سره مرکې کړي دي، خو نن ستا په مرکه کې مېلمه یم نو ډېر زیات خوشحاله یم. دا به خپله خوشنصیبي وګڼم. نو الله دې کړي ستاسو دغه پروګرام چې کوم دی مخ په وړاندې باندې لاړ شي او موږ به سره پوره هڅه کوو. ډېره مننه. زما هم دا خواهش و چې نور کله تاسو ادبي ملګري راټینګوئ او یقینا چې په کلي کې هم تاسو وایي تاسو به دا هڅه کوله چې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره تاسو هلې ځلې کړي دي. اوس دوبۍ کې هم زه وینم چې هلته تاسو تنظیمونه راغونډوئ او هغوی سره ادبي مرکې کوئ، ډېر خوند کوي. پروګرام ته مو څه راوړي دي چې غزل راته واورئ، کیسه راته واورئ، هر څه چې بیا قربان ولې نه. څو شعرونه به ډالۍ کړم د کلام نه مخکې چې په خپل شته کور کې بې کوره شي ارمان به وکړي، چې په خپل شته کور کې بې کوره شي ارمان به وکړي، مسافرۍ کې چې بې سوره شي ارمان به وکړي. او په مازدیګر کې راته مه وایه چې خدای دې مړ کړه، په مازدیګر کې راته مه وایه چې خدای دې مړ کړه، او ښځې که کونډه شي سرتوره شي ارمان به وکړي. مننه. او کلام ته شریکوم چې څومره سخته څومره ګرانه زندګي ده، څومره سخت څومره سخته څومره ګرانه زندګي ده، پردی ښار او بې جانانه زندګي ده، بس سحر شي او ماښام شي په ما ګرانه، بس دغه شان روانه زندګي ده. مننه. بس سحر شي او ماښام شي په ما ګرانه، بس دغه شان روانه زندګي ده، ستا یادونو مې خوبونه حرام کړي، تا پسې مې پریشانه زندګي ده. مننه. ستا یادونو مې خوبونه حرام کړي، تا پسې مې پریشانه زندګي ده، هیڅ غوښتنې مې پوره د زړګي نه شوې، زما ډکه د ارمانه زندګي ده. هیڅ غوښتنې مې پوره د زړګي نه شوې، زما ډکه د ارمانه زندګي ده، په جړا جړا یې داسې راته ووي، سرخوړلې بې کامرانه زندګي ده. ډېر ښکلی. یقینا تاسو ته به اندازه لګېدلې وي د هغوی د شاعرۍ او بیا د هغوی د هغه انداز. کامران بھائی څومره وخت شو چې لیک کوئ؟ قربان زه خو لیک د وړوکوالي نه کوم، خو پر ادیب او کاپیه باندې هغه ټایم نه پوهېدو چې کله موږ څلورم او پنځم کې وو. بهرحال چې بیا کله اتم کلاس ته راورسېدو نو فضل مالک استاد الله دې وبخښي، الله دې په قبر باندې نور کړي، زموږ د زیدي د سیدو هغوی ما ته په اتم کلاس کې وویل چې ستا ادیب او کاپیه چې دا یو برابر که هغوی ما ته لکه پوهه راغله. د هغې نه پس چې کوم دی نو زه د دوبۍ په لور باندې راغلم، د مسافرۍ په لور باندې هلته کې چې ادبي تنظیمونو کې کېناستم ادبي ملګرو سره. بیا د هغې نه بعد د امارات پښتو ادبي چمن دوبۍ ټولنې کې ما د شمولیت اعلان وکړو، هغوی سره د هغې د ټولنې غړی شوم. نو الحمدلله ما ډېر څه زده کړل. نو دا د ټول د هغوی کمال دی، دغه سکول کې استاد و د بقا د خالق استاد ورو. نو لومړنی خو زه د هغوی یو دنیا مننه کوم، الله دې په قبر نور کړي چې هغوی مونږ ته دغه لیک مونږ روان کوو، دا په دې طریقه باندې مونږ ته طریقه وښودله. د هغې نه پس الحمدلله مونږ دې سټیج ته راورسېدو چې اوس مونږ خپل لیکونکو کومه دیدار او د هغې سره سره هر قسمه غټو غټو شاعرانو اتلانو سره ناستې کوو په دغه ادبي الوزرو کې. ډېره مننه کوو د کامران ارماني صاحب نه مونږ غزل واورېدو، څو شعرونه هم ترې واورېدل، بیا ورته خواست کوو چې یو غزل را سره شریک کړي. قربان یو څو شعرونه راته وایم، تازه مې لیکلي وو، لږ ورځې وشوې چې چا پرهرونه راکړل چا راله ټکور راکړو، چا پرهرونه راکړل چا راله ټکور راکړو، چا دلاسه راکړل چا راله پیغور راکړو. او دغه سړي باندې مې ډېره بروسه کوله، خاکي صاحب
دغه سړی باندې مې ډیره باور کوله او دغه سړی را لپسپی نه جامه تور مننه او ځواني مې لاړه مزدورو مسافرو خوړه ځواني مې لاړه مزدورو مسافرو خوړه او دې غریبۍ را لپګرانه به کور راکو مننه او روماني کلام به دغه ناست ملګرو د سازو د خیبر اواز ټي وي چې کوم ملګري دي کوم مینوال دي هغه ته تاسو ته ډیره مینه ډالۍ دي چې نری باران وي او ماښام وي چې نری باران وي چې نری باران وي او ماښام وي چې جانان زما جانان وي او ماښام وي او خاکی صاحب دا چې ته څنګه په ما باندې ډېر ګران یې داسې زوم که په تا ګران وي او ماښام وي مننه دا چې ته څنګه په ما باندې ډېر ګران یې داسې زوم که په تا ګران وي او ماښام وي دا به هم را باندې ستا یو غټ احسان دا به هم را باندې ستا یو غټ احسان چې جوړه جوړه روان وي او ماښام وي دا به هم را باندې ستا یو غټ احسان چې جوړه جوړه روان وي او ماښام وي د غریبو سره څوک هم مینه نه کي کاش که زوم د کلي خان وي او ماښام وي مننه د غریبو سره څوک هم مینه نه کي کاش که زوم د کلي خان وي او ماښام وي نن په جارې راته دا خبره وکړه چې په څنګ کې د کامران وي او ماښام وي ډیره مننه کوو د کامران ارماني چې د دوبۍ نه په چوټۍ راغلی دی هلته خپلې هڅې کوي تاسو وینئ زه به په یو شعر خپل پروګرام راغونډوم چې زه حمزه به درته څه صفت د یار زه حمزه به درته څه صفت د یار کړم ګوره چې د هرې ډډې اوسه کې خوږه وي ډېره مننه ډېره شکریا تر بل یو ښه پروګرام او خیبر ستوري ښه ملګري پورې اجازت غواړم د لوی الله